بسم الله الرحمن الرحیم. سورة رعد 5 نمبر آیت. سورة رعد آیت نمبر 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو ویلي وو سورة رعد کې بعث بعد الموت، له مرګ نه وروسته ژوندون، او د نبي علیه الصلاة والسلام رسالت، د قرآن حقانیت او د الله تعالی توحید دا بیانېږي. نو په مخکې آیتونو کې د الله تعالی قدرت توحید دا په دلایل سماویه او ارضیه په دې کې بیان شو، او د الله تعالی ملاقات له الله تعالی سره مخ کېدل، حساب و کتاب، دې ته هم په مخکې دلایلو کې اشارات وشول. نن د کافرانو بعض شبهات ذکر کوي په بعث بعد الموت باندې، چې له مرګه وروسته ژوندون نشته. په دې باندې کافران ځینې شبهات کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت باندې ځینې شبهات کوي. په دې آیاتونو کې هغې ته جواب کوي. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. وای ای نبی علیه الصلاة والسلام، ان تعجب، وای که تو حیرانیږي. عجبه یعجبو باب سمعه ده. عجبا دا یو شی ته حیرانېدل، به یک چیز حیران شدن. تعریف کوي ادراک و امر الغریب، د ناشنا خبرې ادراک کول. په داسې یو خبر ته په یو داسې خبر د علم راسي چې هغه تا قبلا نه یې لیدلي. بیتو یک سخن علمت بیاید که تو را قبلا نشنیده باشی و نه به او علم داشته باشی. دې ته تعجب وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام د کافرانو له دې بعضې خبرو نه تعجب کول، چې دوی به ویل چې بیا ژوندون نسته، پس از مرگ باز زنده شدن نیست. نو الله تعالی ورته وایي که ته د دې خبرو نه حیرانتیا کوې، دا دې خبره واقعا موجب د حیرانتیا ده. اگر تو از سخن کافرها تعجب میکنی، این سخن کافرها واقعا موجب تعجب است. یعنی تا دا تعجب بیځایه نه ده، رښتیا هم د کافرو له خبرو نه باید سړی تعجب وکړي، حیران سي. و ان تعجب، او که ته تعجب کوې، فعجب قولهم، نو ناشنا دی خبر د دوی، بالکل تعجب آور است سخن ایشان. د دې خبره رښتیا هم تعجب آور ده. د دې خبره په دې تعجب آور ده، دوی وایي چې قیامت نشته، حساب و کتاب نشته. دا رښتیا هم د تعجب خبره ده، د ناشنا خبره ده. موږ تاسې ویلي وو چې یو ډېر وړکی شی انسان جوړ کړي، وړکی اداره جوړه کړي، یو دفتر جوړ کړي، یوه قصه جوړه کړي، په هغې کې حساب وي، کتاب وي، امتحان وي، رزلټ وي، مکافات وي، مجازات وي. څوک ښه کارروایي وکړي انعام وي، څوک غلط کار وکړي هغه وباسي، جزا ورکړي، قیدي سي، بندي سي، لو قصه شروع وي. او د ځمکو اسمانونو لمر او سپوږمۍ دا ټول انسانانو مخلوقات چې کوم خالق لري، دا به حساب و کتاب نه کوي. دا ناشنا خبره ده، دا رښتیا هم تعجبه ده. په وړکۍ مدرسه او سکول کې سوال او جواب، مکافات او مجازات سته.
د ځمکې او اسمانونو د انسانانو په ژوندو په دې کې حساب و کتاب نسته، ناشنا خبره ده. وان تعجب، که ته تعجب کوې، حیرانتیا کوې د دوی له د انکار بعد الموت نه، نو بلکل فعجب قولهم، ناشنا ده د دوی دا خبر. کومه خبر؟ دا مقوله د قولهم ده. اذا كنا، دوی به ویل وایي کله چې شو موږ وقت کې ما شویم ترابن خاوري، کله چې موږ شو خاوري وقت کې ما خاک شویم. انا لفی خلق جدید، آیا او به موږ فی خلق جدید، په پیدایښت نوي کې، آیا ما می باشم در خلقت جدید. الله تعالی وایي اولئک دغه کسان چې په بعث بعد الموت باندې انکار کوي، الذین دا هغه کسان دي کفروا بربهم چې دوی کفر کړی، دوی انکار کړی په خپل رب باندې، د رب په قدرتونو، د رب په حساب باندې، د رب د الله تعالی په ملاقات باندې. و اولئک دا کسان چې دي الاغلالو دا هتکړی ځولنې فی اعناقهم، دا به دوی په غاړو کې وي. اغلال دا جمع د غلن ده، او اعناق جمع د عنق ده. عنق غاړې ته وایي، ګردن رمیږه. اغلال جمع د غلن، دا داسې هتکړیو ته وایي چې دا لاسونه داسې لستونی سره ور هتکړی کې ور ځولانه کې. دستای شهیتو با گردنش بسته میکنه، نور دا چې لاسونه خوځولی نسی، کته پورته نسی کولی، سرم داسې نسی خوځولی. که پریوزي داسې به په مخ پروتي لاسونه به وي، یا به داسې په شا پروتي، لاس به په ولاړه په ناسته په همیشه به داسې وي. داسې هتکړیو ته غلن وایي. و اولئک دا کافران هغه کسان دي الاغلالو چې دا هتکړی فی اعناقهم، دا به دوی په غاړو کې وي. ای زنجیرها که دستایشان با گردنایش بسته میکنه، در گردنایشان میباشه. و اولئک اصحاب النار، او دا کافران چې دي د خاوندان د جهنم دي، د اور دي، د اهل د جهنم دي، هم فیها خالدون، دی به جهنم کې همیشه داخل وي. دا یوه شبهه سوه د دوی انکار د بعث بعد الموت، چې دوی بله بیا ژوندون نه انکار کول. د هغې جواب هم پرون کړی. نن یو بل په دې آیت کې، شپږم نمبر آیت کې دی یو بل انکار ذکر کوي. هغه داسې ده، مشرکانو به په پیغمبر باندې ایمان نه راوړ، نبی علیه الصلاة والسلام به ایمان نه راوړ. بیا به ورته ویل که ته رښتیا نبي یې، نو د نبي سوال خو الله تعالی مني کانه، خو ته سوال وکړه چې الله موږ ټول تباه کړي، بس عذاب را باندې نازل کړي، ټول ختم کړي، مکه ټوله به تا ته فارغه پاته سي، ګپ خلاص نشه. خو ته د الله پیغام رسول یې کانه، الله ته سوال وکړه چې عذاب راسي. لکه دی یو کافر و نظر ابن الحارث، هغه د مکې په پردو باندې ځان ځوړند کو، وای اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. وای یا الله کدا رسول الله دا قرآن د تعالی طرف نه حق وي، په مونږ باندې لاسمان نه کانې را ووروه، او ائتنا بعذاب الیم، یا سخت عذاب په مونږ باندې را نازل کړه. کدا رسول الله او دا قرآن دی تعالی طرف نه حق وي. اوس دا د دې مطالبه وه. الله تعالی وایي دې خلکو ته ګوره، ایمان یې نه ده راوړی، عمل صالح یې نه ده کړی، د بدو سوال کوي. والکه خو د ښو سوال وکړه، د بدو سوال څوک نه کوي. دا ډېر جاهل قوم، کافر خو اوس پسې جاهل هم و. تاسې د دې جهالت ته وګورئ. اوس هسې یو وضاحت کوم. اوس ته مثال تاجر یې، یو تجارت کوي، نو تا الله ته څنګه سوال کوي؟ یا الله که دا د کپړو تجارت کامیابي، که دا د کپړو په تجارت کې ګټه یې، خیر یې، فایده یې، منافع یې، نو ما ته دا تجارت را نصیب که مې له دې چې محروم که. سړی به څنګه وایي؟ یا الله دا تجارت مې نصیب که کانه. یا الله اگر دا تجارت کالا و کرتی و جمپرا فایده باشه، امیره بری ما میسر کو. سړی داسې سوال کوي. داسې سوال خو هېڅ جاهل هم نه کوي چې یا الله که دا د کپړو په تجارت کې ډېره فایده یې، ما جنې محروم که. ما جنې دی داسې ویل، وایي اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، وایي که دا قرآن رسول الله د تعالی طرف نه حق وي، فامطر علینا حجارة، په موږ تیږې را ووروله اسمانه. والکه داسې ولې وایي فهدنا الیه، د موږ هدایت وکړه د دې طرف ته که دا حق وي، نو تیږې ولې له اسمانه غواړي؟ الله تعالی وایي دې ته ګوره، ویستعجلون بالسیئة قبل الحسنه، دی تلواره کوي په بدی باندې، په عذاب باندې، په هلاکت باندې، قبل الحسنه، مخکې له نیکي. د ایمان سوال نه کوي، د هدایت سوال نه کوي، اول د هلاکت سوال کوي. دې ته جاهل قوم وایي.
ويستعجلونك استعجل استعجال باب د استفعال ده لعجلتن عجله تلوار توي او دی تلوار کوي بالسیئته په عذاب باندې قبل الحسنه مخکله نیکی مخکله ایمان مخکله هدایتنا والک دی عذاب سوال ولی کوي دی هدایت سوال وک یستعجلونک یا طلب میکنن بسیار با عجله بالسیئته بدیرا عذاب را پیش از هدایت پیش از ایمان وقد خلت من قبلک دی با اصلا دسی ویل سی وګوره ته د الله رسول نه یې ای نبی علیه الصلاة والسلام که ته د الله رسول یې نو خو موږ درته وایو عذاب را نازل که ته نه را نازلوې نو خو ته د الله رسول نه یې که نه الله دې تا خبره نه مني د هغې جواب به الله تعالی وروسته وکړي الله داسې نه کوي چې ته عذاب وغواړې الله تعالی دستې عذاب نازل کړي هغه جواب وروسته کوي الله وایي تاسو نو په دا ولې بعیده بولئ چې الله به عذاب نه کړي نازل د الله د عذاب مثالونه خو چې ګورې خو ورسه وګرځه کنه د لوط علیه السلام قوم وګوره عادیان وګوره سمودیان وګوره دغه هغه ځایونه دغه هغه کندرونه کندوالې هغه ځایونه پاته دي هلته سړی وګرځي بالکل به پوه شي چې دلته لوی قوم تباه شوی ده شما چرا ایره انکار میکنین که رسول الله اگه سوال بکنه الله عذاب نازل نمیکنه نازل میکنه اگه شما قبول ندارین برین مثالای قبلی را ببینین او خیار سړی هغه ده چې له بل نه عبرت واخلي آدم هوشیار آن است که از دیگه مردم عبرت بگیره تاسو که رښتیا پوه خلک یاست په مخکنیو خلکو وګرځئ چې د هغو عذابونه ووینئ عبرت واخلئ ځان ته عذاب مه غواړئ ایمان نسته نیکي نسته عذاب غواړم وقد خلت او یقینا تیر شوي دي خلا یخلو خلوا تیرېدل گذشتن یقینا گذشته است من قبلهم وړاندې له دوی نه پیش دیشان المسولات عذابونه مسولات دا جمع دی مسولتون ده مسولتون لمثال نه ماخوذ ده مسولات هغه عذاب ته وایي چې هغه عذاب الله په چا نازل کی او د نورو لپاره مثال جوړ سي مسولتون آن عذاب رمیگه که الله به کس را نازل بکنه امور بر دیگران مثال بسازه ایتو عذاب را مسولتون میگه جمعش مسولات وقد خلت او یقینا تیر شوي دي من قبلهم لدین وړاندې المسولاتو دغه عذابونه چې هغه د خلکو لپاره مثال دي عبرت دي پند نصیحت ده و ان ربک دا د دې د اصلي خبرې جواب ده که تاسې وایاست رسول الله ته صلی الله علیه وسلم چې موږ تا ته وایو چې عذاب نازل کړي نه نازلوي نو دا خو الله نه کوي کانو دا خو ډېر خلک عذابونه غواړي الله یې چېرته نازلوي الله خو ډېر لوی مغفرت والا ده الله خو ډېر احسان والا ده سره له دې چې خلک به ظالمان وي الله فی الحال عذاب نه نازلوي الله که فی الحال عذاب نازلولی دا ځوانان به اوس یو هم نه وو ټولو ته مورګانې به لس وارې بددعا کړي اله تباه سي اله هلاک سي اله ځوانې مرګ سي الله یې تباه کوي نه یو ځوان هم نه تباه کېږي الله پیږي چې دا مور د نن غوسه ورغلي سبا به بېرته سموي دا پلار داسې غوسه ورغلي ده الله دستي د چا په خوله نه کوي چې ته بددعا وکړې الله به سړی راونیسي چپه وي داسې نه کېږي الله لوی مغفرت لري تاسې کافران هم له ځانو جاهلان مه جوړوئ چې الله ته سوال وکړي چې عذاب راولي الله یې نه راولي و ان ربک او یقینا پروردګار دې ته لذو مغفرت دا صاحب د مغفرت ده د معافي ده د بخشش ده للناس خلکو لره على ظلمهم على په معنا د مع ظلمهم سره د دوی له ظلمه سره له دې چې انسانان ظالمان دي بدکاران دي په خپلو کړو وړو په افعالو کې خو الله بیا ورته مغفرت کوي فی الحال دوی په کړو وړو په اعمالو نه هلاکوي وخت ورکوي ټیم ورکوي چې تر څو یې اصلاح وشي و ان ربک او یقینا رب دې ته لشدید العقاب خامخا سخت عذاب والا دی سخت عذاب والا دی ورسې وګوري سمودیان عادیان قوم لوط فرعون بل بل ويقول الذين دا د دې شبهه و دا خلاصه شوه دې شبهه څنګه وه وایي که ته په رښتیا سره د الله رسول یې نو خو موږ تا ته وایي چې عذاب نازل که الله ته سوال وکړو خو الله به نازل کړي که نه که ته د الله رسول یې الله د دې خبرې جواب وکړو اوس د کافرو یو بله شبهه ذکر کوي هغه داسې ده وایي ته وایې چې زه د الله تعالی رسول یم نو خو الله خو د تا خبر مني موږ به له تا نه بعضې معجزات وغواړو الله ته ووایي چې همدغه معجزات نازل کړي کوم معجزات مثال دا د مکې غرونه ټول لرې کړي په مکې کې نهرونه ویلې روانې کړي مکې کې داسې تالر ښایسته ښایسته باغونه جوړ کړي په مکه کې
د انګورو د کجورو رنګارنګ باغونه جوړ کړي. دغه معجزات موږ ته پیش که، بس موږ به فی الحال ایمان راوړو. ویقول الذین، او ویل هغه کسانو، کفرو کوم چې کافران شوي ول، لولا انزل علیه، ولې نه نازلیږي علیه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې آیة معجزه من ربه لجانب دی رب دونه، یعنی هغه معجزه چې موږ دغه التماس کوو، موږ دغه مطالبه کوو. یعنی چرا آن معجزه نازل نمیشه که ما سوال زوره میکنیم؟ هغه داسې د مکې غرونه ختم شي، هوار از مکه سي، په مکه کې روانې ویلې نهرونه روان شي، په مکه کې باغونه راشي د کجورو د خرما او د دې څیزونو. الله تعالی دې جواب کوي، وایي تاسې عجب خلک یاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی دې لپاره نه رالیږلی چې هغه غرونه له یو جنه بل جې ته بوځي، هغه نهرونه روان کړي، هغه باغونه شنه کړي. دې لپاره نه ده راغلی. هغه ویرونکی ده، خلک له عذاب نه ویروي، د الله دین خلکو ته رسوي. نو داسې د چا چې کوم مسؤلیت وي، وظیفه یې هغه په مخ بوځي، له نورو خبرو سره یې د کار نشته. ما دا بې مناسبته سوالونه کوي. انما خبره دا ده بله نه ده، سخن این است جز این نیست انت منذرون، تو ویرونکی، تو ترساننده هستی. دا خلق به د الله له عذاب نه ویروي. منذر صيغه د اسم فاعل ده، لانذر ينذر انذارا فهو منذر. منذر هغه چاته وایي چې هغه ویرونکی وي. منذر هغه قوم ته وایي، کافر قوم چې د وخت نبی ویرولی وي. منذر ترسانندنی، ویرونکی. منذر ترساننده شده، ویرول شوی. منذر هغه قوم کافر، او منذر دا د وخت نبی. انذار د دې بیا معنا کړي الاعلام مع تخویفن، یو چاته خبر ورکې او پاغي کې ویره هم وي. یا کسی را خبر بیتی و در آن خبری تو ترسم باشه، ایره انذار میگه. مثال یو چاته وای په دې لار مه ورځه، هلته مین ده، هسې نه پې در خلاص بسې مړ بشه، دغه انذار سو. له مین نه دیم خبر کو او له چاودېدلو نه دیم خبر کو چې بیا به پکې ختم سي. نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې خبر ورکوي، په دې لار باندې مه ځئ د کفر و د شرک، هلته بیا عذاب ده، جهنم ده، د الله گرفت ده. اعلام هم سو او تخویف هم سو، خبر دادن هم شد، ترسانندن هم شد. اعلام مع تخویفن ایره انذار میگه. ولکل قوم، نو نبی اسلام وظیفه هغه انذار ده، هغه منذر ده. هغه غرونه له یو جنه بل جې ته نه بوځي، هغه فرمایشي معجزات نه راوړي، نه د تاسې فرمایشاتو ته راغلی ده. ولکل قوم هاد، او هر قوم لره هدایت کوونکی. دا له پخوا نه هم داسې طریقه وه، هر قوم ته به یو هادي راغی، یو رسول به راغی. نبی علیه الصلاة والسلام هم د تیرو انبیاو په شان یو نبی ده. مخکنیو انبیاو نهرونه ویلې نه روانولې، فرمایشي معجزات نه راوړل، نبی اسلام به هم نه راوړي. الله یعلم، الله علم لري، ما پاغه څه باندې تحملو چې د هغې حمل کوي، کل انسا هر زنانه په خپل ګیډې باندې، وما او الله تعالی علم لري پاغه څه باندې تغیضو چې د هغو نقصان کوي. الارحام، ارحام جمع د رحم ده. رحم د مور په ګیډه کې چې چېرته بچی پیدا کیږي هغې ته رحم وایي. بچدان، د بچي د پیدا کېدو ځای د مور په ګیډه کې هغې ته رحم وایي. غاد یغیدو، اجوف یعید لکه باع یبیعو، غیدن فهو غائد، په معنا د نقصه ینقصو. دا رحمونه دا کله یو شی کم کی یو شی زیات کی. مثال بعضی رحمونه په شپږ و اته میاشتې کې بچی پیدا سی، در 6-7-8 ماه بچه پیدا میکنه. بعضی رحمونه هغه په 9-10 میاشتې وروسته بچی پکې پیدا شي. بعضی رحم یې په هغې کې ناقص بچی پیدا سی، لاس نه خپی نه نور نقصان پکې. بعضی رحمونه یې په هغو کې 2 بچان 3 بچان پیدا سی. نو دا بعضی رحمونه زیادت کوي، بعضی نقصان کوي. الله په دې ټول علم لري. وما او الله تعالی علم لري پاغه څه باندې تغیض او تنقصو، چې پاغې کې نقصان کوي. الارحام د زنانو رحمونه. وما او پاغه څه علم لري تزدادو، چې رحمونه پاغې کې زیادت کوي، د یو په ځای 2 بچي راوړي 3 راوړي. وکل شیء او دا ټول څیزونه عنده د الله تعالی په نسبانی بمقدار، دا په یو معلومه اندازه دي. هر چیز په نزد الله
باید اندازه معلوم است. عالم الغیب، الله تعالی عالم ده الغیب دی پټو. غیب دا فصل کې مصدر ده، لغاب یغیب غیبا اجوفی ایده دا هم. فهو غائب پوشیده توای پټ توای، دا مصدر په معنا دی فاعل ده. عالم الغیب عالم الغائب، الله تعالی عالم ده په پټو. والشهاده او په حاضر باندې په ښکاره باندې. الکبیر الله تعالی لوی دی. المتعال اوچت دی لصفاتو دی مخلوقینونه. متعال صيغه د اسم فاعل. لتعالى يتعالى تعاليا باب د تفاعل. بلند شدن اوچتیدل. المتعال الله تعالی ډیر اوچت دی لصفاتو د مخلوقینو، لتشبیه د مخلوقینو. سواء منکم برابر د تاسو نه. من اسر القول، اسر يسر اسرارا باب د افعال. فهو مسر په معنا دی پټه خبر کول، برابر د تاسو نه هغه څوک اسر القول چې هغه په پټه باندې خبر وکي. ومن جهر او څوک جهر ښکاره وکي به په خبر باندې. الله ته ټول برابر دي. ومن او هغه څوک الله ته برابر ده. هو مستخف چې هغه ځان پټ کړی وي باللیل د شپې له پلونه. استخفا یستخفي استخفاء باب د استفعال لخفیة نه ځان پټول. وسارب اسم فاعل لسرب يسرب سربا. ظهر يظهر ظهورا. سارب ظاهر او دی ظاهر وي بالنهار دی ورځې له پلونه. سواء برابر دی الله تعالی لره منکم دی تاسو نه. من هغه څوک اسر القول چې هغه پټه خبر وکي. ومن او هغه څوک جهر به چې هغه جهر وکي اظهار وکي په خبر باندې. او الله ته برابر د هغه څوک مستخفن چې هغه پټ وي باللیل د شپې له پلونه. وسارب او ظاهر وي بالنهار د ورځې له پلونه. د الله مخلوقات بعضې د ورځې ګرځي را ګرځي، لکه د انسانان د شپې بیا دی ویدی استراحت کوي. بعضې مخلوقات بیا د ورځې ګرځي د شپې ګرځي را ګرځي، لکه د مارانو لاړمانو دغه حیوانات، هغه بیا د ورځې په غارونو کې پټي بیا نه راوځي. یا په د انسانانو کې هم بعضې همداسې ځینې د ورځې ګرځي را ګرځي، د شپې ویدی پټي. بعضې د ورځې پټ وي، اکثر دا چوکیداران دا پیرداران هغه ټوله ورځ ویدي، خالل مانځل مانځه ته راویښ خوراک چښاک ته، نور چې څنګه ماښام سي بس دی راویښ سي بیا په کار شروع کړي تر سبا پورې. الله په دې ټولو باندې علم لري، دا یو هم د الله تعالی له علم نه وتلی نه دي. بس ته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړي. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي. ظاهري باطني ټولو بیماریو ته یا الله صحت عافیت نصیب کړي، د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي. په کورونو کې بیمارانو یا الله ته صحت عافیت نصیب کړي. یا الله اطاعت عبادت اطاعت د بندگی په خاطر باندې روغ جوړ صحت راته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.